حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام به پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ته وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم، یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام، یا به صرف نوم د مسلمان ږدي، نوم به د مسلمانانو وي. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټایم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي، شپه به تیره شي، تپوس دې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم، په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی؟ نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقى من الاسلام الا اسمو. وی بزان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي، او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتې نه وي، مونځ به د مونځ په شانتې نه وي، ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي، یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې څو رکعته سنت دي او څو رکعته فرض دي، یا به د رکعتونو د تشو د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کم رکعتونه پکې ډک دي او کم پکې تش دي، یا به ورله مونځ نه ورځي، د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتي وي، کو د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او کو دا مسلمان دی، دا عیسائی دی کو دا مسلمان دی، دا یهودی دی کو دا مسلمان دی، ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي، اس فرق به پکې نه وي. وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي، په حلال او په حرامو باندې به نه وي، د ده مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وی د سود او یا درجی دی، د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپل مور سره مخ تور کی، په خانه کعبه کې د خپل مور سره مخ تور کی، کمه درجه د سود دا ده. نو وی بزان ته مسلمان او سود به کوي، وی بزان ته مسلمان او پردی عزت په خرابوي، پردی مور ته، پردی خور ته، پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري، کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د سود اویا درجی دی، اویا او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپل مور سره مخ سکی تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د ټولو نه بدترین سود، د ټولو نه ناکاره سود، د ټولو نه لوی سود هغه دا ده چې ته د یو مسلمان عزت خراب کی، ته د یو مسلمان عزت خراب کی، ته د یو مسلمان غیبت کوي، ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي، داغه دوره څه شوي یا نه شوي، ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای، پلان کې دسی، پلان کې دسی، پلان کې دسی. نو وی ځان ته مسلمان منځ نه کوي، وی ځان ته مسلمان سود کوي، وی ځان ته مسلمان
فردی عزت خرابوي وای ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسي کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني لمسي به کوي چې سهار پاسې د کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کی لمسي کوي چغلي کوي وای بزان ته مسلمان فردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسی برکېږي فردی حق باندې قبضه اچي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردی حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پردی کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړي بنگړې وي تا به ته په دې غاړه کې ورواچولې شي وای بزان ته مسلمان تر یو څو روپو د پاره به د خپل عزت په ټیک ټاک باندې به خرابوي چې ما ته یو لس شل روپۍ میلاو شي خیر دی کو زما د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو زما د خور لور د بدن نه کپړې لرې شوې خیر دی کو په مسلمانانو کې فحاشي او عریانی خوره شوله یم به مسلمان کوم به په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب باندې دا کارونه مقصد مې به پسې شاته صرف لس شل روپۍ وي چې دا زما جیب ته راشي او زه یوه خبره کومه چې څوک په دې سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې غلطي ویډیوګانې کوي دا ډیره د خطرې خبره ده دا داسې ګناه ده چې دی له انتها نشته دی سبب په دې قبر کې پروت وي مړ به یې ستا دا غلطې ویډیوګانې چې څومره خلک ګوري تا ته به عذابونه په دغې قبر کې میلاویږي نن ته په خپله ځوانۍ کې په خپل حسن کې په ځان باندې نه پوهېږي ته غلطې ویډیوګانې کوي دا ویډیوګان به ستا بچي سبا ګوري چې زما پلار او زما مور د 100 روپو دپاره کمې خبرې کړي دي زما پلار زما مور په دې سوشل میډیا باندې د 100 روپو دپاره د بدن کپړې لر کړي دي ستا به کم عزت د بچي سره پاتې شي چې سبا ستا بچي ستا دا ویډیوګانې ګوري ته به په کومو سترګو دې بچو ته خبرې کوي هره خبره په سوشل میډیا باندې داسې پرېږدوه چې سبا ستا دپاره صدقه جاریه وګرځي زه مطمئن یم که زما بیان په دې باندې ځي الحمدلله دا مې د امید شته د رب نه چې سبا به په قبر کې پروت یما مړ به یما په خاورو کې به پروت یما په لحد کې به پروت یما چېرته زما د مرګ نه پس په زما بیان یو ځای کې څوک واوري او عمل به پرې وکړي الله به ماته په دې قبر کې نیکی راکړي داسې نیک اعمال وکړه چې سبا ستا دپاره صدقه جاري وګرځي ولې د 100 روپو دپاره خپل آخرت تباه کوي زه واما د چا چې په آخرت باندې ایمان وي دا دعوه کوي زه مسلمان یما زه الله منما زه د الله رسول منما زه آخرت منما زه جهنم منما زه جنت منما دا دعوه چې څوک کوي سوال نه پیدا کیږي چې په سوشل میډیا باندې د غلطي ویډیوګانې خورېږي ولی زما چې دا عقیده شته چې د مرګ فسا سزا هم شته او جزا هم شته چې دا مې عقیده شته زه به داسې کار وکړم چې سبا د هغې سزا ماته میلو شي دا کم خلک چې په سوشل میډیا باندې غلطي ویډیوګانې خوري په حقیقت کې د دې خلکو په آخرت باندې یقین نشته دی د دې خلکو په جنت او په جهنم باندې یقین نشته دی اگر چې په خوله به وایي زما په یقین شته دی خو که د ده یقین وی د به داسې کار نه و کړی دی چې دا کارونه داسې کوي معلومیږي دا چې د ده په جهنم او جنت یقین نشته د د مرګ نه پس په دوباره ژوند یقین نشته که د یقین وی د به داسې ویډیوګانې په دې قوم کې نه وي خورې کړي نو وای بزان ته مسلمان د 100 روپو د پاره با د 100 روپو د پاره خپل عزت هم خرابوي د خپل کور والا عزت هم خرابوي خپل آخرت هم خرابوي وای مسلمان ما ولې صرف له 100 روپۍ را روانې دي دیو جن حدیث مبارک کی راضی لا یبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي نوم چې په شناختی کارت کې به ورته مسلمان لیکلی شوی نه به ورله مونځ ورځي نه به د مونځ د رکعتونو نه خبر وي نه به د اسلام د ارکانو نه خبر وي
لا يبقى من الاسلام الا اسم. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يبقى من القرآن الا رسم. د قرآن نه به باقی پاتې نشي مگر صرف رسم د قرآن به پاتې شي. د حدیث مبارک دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې قرآن د کم مقصد د پاره راغلی دی هغې باندې به څوک عمل نه کوي. قرآن کې چې کم حلال راغلی کم حرام راغلی په هغې به څوک عمل نه کوي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځي. هلکه مونږ کور جوړ کو ما دکان ویستو راشه د قرآن ختم پکې وکړه چې برکت پکې راشي. قرآن به صرف د برکت کتاب وګرځوي. دارنګه قرآن به صرف د قسمونو ته پاتې شي. د دوو ډلو چې صرف روغ کېږي قرآن به په منځ کې کېږي چې راشئ لاس پې کېدی. نو قرآن چې د کم مقصد د پاره راغلی دی چې حلال او حرام دي په دې باندې خپل ژوند تېرول دي هغه به د قرآن باقي پاتې نشي. صرف د برکت کتاب به وګرځي او صرف د قسمونو کتاب به وګرځي. یو مطلب د حدیث مبارک دا دی. دویم مطلب ولا يبقى من القرآن الا رسم دا دی چې د قرآن تلاوت په ډېر ښه انداز سره خلک کوي. خو قراتونه به کوي خو تلاوتونه به کوي خو د قرآن په مطلب او په مقصد به نه پوهېږي. صرف تلاوت به کوي د قرآن خو د قرآن په مقصد په معنا او په ترجمه باندې به نه پوهېږي. دویم مطلب د حدیث مبارک دا دی چې ولا يبقى من القرآن الا رسم. باقی به د قرآن نه پاتې نشي مگر صرف رسم الخط د قرآن به باقی پاتې شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای مساجدهم عامرة. جمعتون به د بیلډینګ په اعتبار سره آباد وي وهي خراب من الهدى او د هدایت نه به خالی وي. جمعتون به ډیر خلک به ډیر جمعتون جوړ کړي. نن سبا دا یو رواج راوته دی کم سړی چې د کور سره دیره جوړي نو ځان له سره جمعت هم جوړي. دا یو رواج راوته دی. دار سړی دا خواهش دی چې زما د دیرې سره زما جمعت هم وي. داسې جمعت کې ثواب نشته. د داسې جمعت په جوړولو کې ګناه ده. د داسې جمعات په جوړولو کې ثواب نشته دی چې نږدې غټ جامع مسجد موجود دی هر سړی راځي او د خپل دیرې سره ځان له جمعات جوړي. د داسې جمعاتونو په جوړولو کې ثواب نشته الټه ګناه ده. ځکه چې د مسلمانانو هغه اجتماعیت ختمي هغه غټه جمع د مسلمانانو ختمي د مسلمانانو راغونډول ختمي. داسې جمعاتونو کې ثواب نشته دی. دا یو رواج راوته نن سبا هر سړی د خپل دیرې سره ځان له جمعات جوړي. د دې نه په کور کې بیا کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مساجدهم عامرة. جمعاتونه به جوړ کړي وي ډیر به جوړ کړي وي خخه به جوړ کړي وي. تاسو به اورئ دا ویډیوګانې به ګورئ کنه. یو وی په دې جمعات کې ویډیو شروع کی وی په دې باندې 25 کروڑ روپۍ ولګېدي. بل تن به ویډیو وکي په دې جمعات باندې 80 کروڑ روپۍ ولګېدي. تاسو ته حکم نمازیان پکې څومره دي؟ په مسجد باندې 25 کروڑ 80 کروڑ 80 کروڑ روپۍ دی ولګولي. نمازیان پکې څومره دي؟ دا تاسو کوم مونږ پکې څومره خلک کوي؟ دا 80 کروڑ روپۍ دی په هغه علاقو کې په جمعاتونه جوړ کړي وي چې هغه په خاورو کې منځونه کوي. 80 جمعاتونه نه بلکې 200 جمعاتونه دی په جوړولې شو. صرف نوم پاتې شوی دی. نوم چې نوم کوم چې دومره غټ مسجد می جوړ کو. نو جمعاتونه به آباد د بیلډینګ په اعتبار سره خو د هدایت نه به خالی وي. ذکر به پکې نه کیږي منځ به پکې نه کیږي منځګزار به پکې نه وي. د شمار یو څو صفه به پکې هم جوړ نشي. دا د اخر زمانه علامت ده. جمعاتونه به د بیلډینګونو په اعتبار سره آباد خو د هدایت په اعتبار سره بسوي خالی وي خالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی علماءهم شر من تحت ادیم السماء. د دې خلق علما چې دي کنه د دغه زمانه د خلق علما چې دي دا د مخ د زمکه په مخ د زمکه او د اسمان د لاندې به بدترین خلک.
د داسې زمانې خلکو چې کوم علما دي هغه د اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه بدترین خلک پوي. ولې؟ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تخرج الفتنة وفیهم تعود. د دې علماو نه به فتنې روزي او په دوی کې به ننوځي. علما به داسې خلک وي چې د خپل مقاصدو دپاره د خپل دنیوي ژوند دپاره به په خلکو کې تفریقي پیدا کوي، ډلهبازۍ به پیدا کوي. هلکه تا مونځ داسې وکړو ستا دا نه کېږي، مونځ داسې کوه دا کېږي. په خلکو کې به ډلهبازۍ پیدا کوي، تفریقي به پیدا کوي د خپلو مقاصدو دپاره. جاهلان خلک به د دې خلکو علما شي. نو یو په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلیو چې لا یبقا من الاسلام الا اسمو. د اسلام به صرف او صرف څه پاتې شي؟ نوم به پاتې شي. صرف د نوم مسلمانی به شي. په حقیقت کې چې ګوري دی به پې د کافرو نه ور وختي چې عمل ته دننه وګوري، چې عمل ته دننه وګوري عمل به د کافر نه هم بدتري. خو صرف ځان ته به په کارډ کې څه لیکي؟ مسلمان لیکي. نو غرض می دا کو چې یو خبره پدې کې څه ده چې مونږ می مطلب دا چې ځان ته به وي مسلمان او مونږ به نه کوي. نورونو یو خدا ده چې د فرض مونږ معاف کېده خو نشته. فرض مونږ خو چې ځان ته مسلمان وي نو دی به فرض مونږ کوي، چې ځان ته مسلمان وي دی به څه کوي؟ فرض مونږ به کوي. فرض مونږ پرې خود خود سره شته دی نه. خو د مسلمان چې دی به د نوافل هم خیال ساتي. ګوره یاد دا خبره یاد وساتئ، مسلمان با د نوافل خیال هم ساتي. دی به د شپې پاسي تهجد به ډېر زیات څه کوي؟ پابندي کوي. دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی رحم الله رجلا، الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالی دې په هغې سړي باندې څه وکړي؟ رحم وکړي چې دی د شپې پاسي نو په خپله باندې د الله عبادت وکړي. الله دې په رحم وکړي. د شپې پاسېدو نو په خپله ځان نه عبادت وکړو نو وایقظ امرأته نو دی خپله ښځه هم پاسوي. ور حدیث مبارک ته ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی الله دی فاغی سړی باندې رحم وکي چې د شپې پاسي وایقظت امراته او خپل خزم د ځان سره پاسي، خپل خزم د ځان سره سکی فاسي. دی ورته وی دا د تهجد ټیم دی، پاسا زبم تهجد وکم او تم تهجد وکم. نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فإن ابت کو دی خزی سو کو انکار کو بعضی ټیم کې خوب ورځ کنه ته پاسا وی پاسا مې پرې ورستو پاسا فإن ابت صرف هغه ډډه بدل کی پاسا مرګه صبر وکا نو تا ته پته ولګی چې دا پاسی نه اسی باندې وکړه چې پاسا مدا پاسی نه. نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی نزح فی وجهها الماء په دې مخ ورته اوبو چانګه خزی ته دی وای پاس تهجد وکا نو فین ابد کو هغه انکار کو چې زنه شم پاسه دې ستړي ما ورستو پاسه ما نو نبی رسول الله فرمایي دی خوب د تختول د پاره ورته په مخ باندې سو چانګا او بو چانګا چې په دې مخ دی ورته یخي بو وشته نه غو را پاس چې را پاسه وځه وس خو پاسه دی خو پاسه کنه تهجد وکا بس تهجد وکا کړه. نو نبی رسول الله فرمایي کم سړی چې په خپل پاسي خپل خزه تهجد له پاسي الله دې په رحم وکي، الله دې په دسو کی. نبی علیہ السلام ورته دعا کړی دا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دې په هغه خزه باندې رحم وکي چې دا د شپې پاسي نو خپل خاون موخ کی، خپل خاون سکی ویخ کی. خاون ته وی پاسا اکثر خزه پاسي خو سړی نه پاسي، اکثر خزه تهجد ته پاسي خو سړی نه پاسي. نو چې خزه تهجد ته پاسي دا نو وایقظت زوجها دا د خپل خاون ویخ کی چې پاسه سړی منځو کې تهجد ټیم دی. نو حدیث مبارک کے راضی فإن ابا کو دسو کو انکار کو زستړې مزنه شم پاسې زما ډډی نه لګي ورسته په پاسه ما. نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دې مخ دي داخزه د خاون ته بو چانګي وسلخانی ته دی لاړ شي خو په جام کې دی وبر راوړي او په دې مخ دی ورته بو اچي نو دی په غوسه کې را پاسې نیغ بکې دا څه کوي نو دا دی د خندا شي مړه وای پاسې دل اوس پاسه نه پلوکا
را پاسېدل اوس بیا څه شي نه پرېوځي د تهجدو ټایم دی. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي په داسې سړي دی الله رحم وکړي چې خپله ښځه تهجدو ته پاڅوي او په داسې ښځه دی الله رحم وکړي چې خپل خاوند تهجدو ته پاڅوي. نو په نیکو کارونو کې به د یو بل سره امداد کوئ، تعاون کوئ، ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ځان هم د اور د جهنم نه بچ کا، خپل کور والم د اور د جهنم نه څه کا